سلامونه نیکې هیلې. ختیځ لندن کې یو کانال ته راغلي وو په نامه د هارتفورد یونین. یو لنډ کانال ده. په دې کانال کې وړې وړې کشتیګانې ګرځي، شاوخوا ته یې باسکل باندې خلک ګرځي او پیاده هم ګرځي. ډېره ارامه فضا ده. دې کې وړې وړې کشتیګانې دي. مزې خبره خو دا ده چې دا کشتیګانې له 20,000 نه تر 25,000 کم و بیش لکه 10,000 15,000 هم شته، خو $20,000 باندې دا کشتیګانې اخلي. دلته یې په دې اړخو کې درې او بس دلته یو مشکل ده چې قانوني له لحاظ نه له 2 هفتو نه یا 2 اونیو نه زیات نشي دروی. باید وی خوځي، یو خوا نه بل خوا ته بوځي، بیا بل ځای دروی سي. نو ما کس نه پوښتنه وکړه چې تاسې مشکل څه شی ده دلته؟ مشکل هم د برق ده. بیا وایي موږ د سولار نه استفاده کوو او ډېر یو ښه توده کوټه یې جوړه کړې ځان ته په کشتۍ کې. هر شی، اشپزخانه، هر شی لري دا کشتیګانې. نو دغه مشکل دا ده چې 2 هفتو کې قانوني باید یو ځای نه بل ځای ته وخوځئ. نو دا ډېر خوښ مې شو دا ځای، ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. बंदारे मोहब्बत का